بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د منګوډي درسونو په ادامه باندې موږ په تیرو درسونو کې په دې غږېدلي وو چې څنګه موږ یو ډاکومنټ فایند کو، جنریټ کو، څنګه یې اپډیټ کو، څنګه یې ډیلیټ کو. خو کله چې موږ شی فایند کول هغه کې موږ اډوانس اپریټر نه استفاده کول. مثلا موږ داسې مثال ورکوو چې هغه ډاکومنټ موږ ته پیدا کړه چې نوم یې احمد وي، خو داسې هم نسو ویلی چې مثلا هغه ډاکومنټ پیدا کا چې عمر یې مثلا 10 کلو ډیری یعنی ګریټر دنی. نو راځو نن په کمپیریزن اپریټرو باندې غږیږو چې څنګه مونږه په دې کې اډوانس اپریټر استفاده کوم. لکه څنګه چې مونږه په تیرو درسو کې دا زده کړي چې دلته فیلډ او ویلیو ورکوو او په اپډیټ مینی کې هم موږ دلته کیوري ورکوله فیلډ ویلیو، هغه کې نور اپریټر وو او ډیلیټ کې هم همدا شي. خو مثلا یو شی چې موږ ډیلیټوو موږ ویل هغه شی ډیلیټ کړي مثلا کلاسیک ادرس یې کاندار اوسیږي، خو داسې هم نسو ویلی چې هغه ډاکومنټ موږ ته ډیلیټ کړي چې د کندهار نه وي، د کندهار نه بغیر نو ټول ډیلیټ کا. راځو نن په دې ویډیو کې په کمپیریزن اپریټرو باندې غږیږو چې ایکوال همداسې نور دي. دا به موږ ټول په ډیټیل سره په مثال سره واضح کوو. نو راځو اول ای کیو تشریح کوو. ای کیو نه مطلب دا ده چې ویلیو آر ایکوال. مثلا که یو مثال ورکو داسې مثال ورکو چې هغه ډاکومنټ موږ ته سلیکټ کا چې عمر یې له 20 سره مساوي اوسیږي، یعنی که چیرې غواړو مساوي ویلیو پیدا کو نو ایکوال نه استفاده کو. بل ان ای ده، ان ای نه مطلب ویلیو آر ناٹ ایکوال. مثلا داسې مثال داسې ډاکومنټ موږ سلیکټ کوو چې عمر 20 نه وي، یعنی عمر یې مساوي نه وي له 20 سره، ناٹ ایکوال ټو 20. بل جی ټي ده، جی ټي نه مطلب ویلیو از ګریټر دین انادر ویلیو. مثلا داسې مثال داسې ډاکومنټ موږ ته سلیکټ کا چې عمر یې له 20 نه ګریټر وي، یعنی لوی وي، یعنی که چیرې لوی دا ایکوال ده، دا ناٹ ایکوال ده، همداسې ناٹ ایکوال دلته علامه، بل ګریټر دین دا لوی، بل څه دا ویلیو جی ټي ای ویلیو از ګریټر دین اور ایکوال، یعنی لوی او مساوي داسې شکل. مثلا هغه ریکارډ یا هغه ډاکومنټ موږ ته سلیکټ کړه چې عمر یا 20 یا له 20 سره مساوي اوسیږي، یعنی 20 نه لوی هم سلیکټ کړئ، له 20 سره مساوي هم سلیکټ کړئ. بل ال ټي ده، ال ټي نه مطلب لیس دن، یعنی کوچنی وي په دې شکل کې، یعنی هغه ډاکومنټ موږ ته سلیکټ کړه چې عمر له 20 نه کوچنی اوسیږي. بل ال ټي ای ده، ال ټي ای نه مطلب ویلیو از لیس دین اور ایکوال ټو انادر ویلیو، یعنی کوچنی او مساوي، یعنی هغه ډاکومنټ موږ ته سلیکټ کا چې عمر کوچنی وي، کوچنی یا مساوي وي له 20 سره، هم له 20 کوچنی سلیکټ ای هم له 20 سره مساوي. بل ویلیو آی ان، آی ان نه مطلب ویلیو از میچر ودن ان اری، مثلا یو اری ورته کو چې هغه ډاکومنټ موږ ته سلیکټ کا چې عمر یا 20 وي، یعنی په دغه اری کې موجود اوسیږي، ان په دغه اری کې موجود یا 20 وي یا 40 سي یا 28 سي، نو د 20 والا د 40 والا 28 والا به موږ ته سلیکټ کړي. بل موږ سره ویلیو ان آی ان، دا دی الټا ده سرچپه ده. NIN value is not matched within an array، مثلا عمر 20 او 40 نه وي، نور سیار شي وي، نو دا ومنګه په مثالو سره تشریح کوو. راځم منګو ډي بي کمپاس په کتاس کولای سي سی ام ډي لارې هم وکړي. دا کار منګوش دا منګ تشریح کړی و تیر ویډیوګانو کې. منګو ډي بي سرور به تاسو سره سٹارټ شي، خو ما سره کمپاس تیار شته، زه په دې کنیکشن باندې کنیکټ کما. نو ګورې موږ تیر ویډیو کې دا خان په نوم ډیټابیس جوړ کړی و، په دې کې موږ سره یو ډاکومنټ و د سټوډنټس په نوم، نو دغه ډیټا موږ سره شته ده. دا کولی شو په داسې شکل کې هم وښیو. نو ګورې
جدول په شکل کې کولای شو د سی شکل کې مخیو نو دا دې هغه خو راځو اصلي مطلب ته را بسم زه اوپن منګو ډي بي شل په دې وکلیک کم نو CLS ولیکم تر دا شل به زه پاک کما نو راځم زه تیار په ټیسټ ډیټابیس کې يم ټیسټ نه سویچ کېږم ورته یوز کوم سره خان نو خان ته راغلم نو زه به داسې وکم شو کلیکشنز اتیر کمانډونه هم ځین ته راسي ګورې کلیکشن موږ سره سټوډنټس ته ده بیا به CLS ولیکو دا به پاک کو راځو اولنی مثال به منګه په دې ویلیو آر ایکوال کې کار کو نو زه به داسې کار وکم را بسم بیرته دلته اوس زه وایم db.students.data find په دې شکل کې نو زه ورته وایم ما ته ایج سلیکټ کا چې سلیکټ کا ایج په دې شکل کې نو ګوري موږ دلته اول ورته چې اچو ایج اچو نو زه د ایج په اساس یې کوم زه ورته هغه موږ ته سلیکټ کا چې ایج یې له شلو سره مساوي اوسېږي نو را بسو دې شکل کې دلته بواچو ایج دا د سبم ولیکو مشکل نستا ورته هم ایج او ایج دلته ولیکو سي ډالر ای کیو شل نو ګوري موږ سره هغه ریکارډ سلیکټ کړ چې شل سره چي مساوي اوسېږي نو ګوري ما په داسې شکل کې ولیکم زه به دا کنټرول سی کاپی وکم کنټرول سی او نوٹ پډ کې بدل ته ځان سره ولیکم ځکه بیا تاسو سره دا شریکوم نو ګوري db.student.find دا قوسونه خو مونږه مخکې ما چول مثلا نوم یا احمد اوسېږي نو زه اوس لیکم ایج مونږ سره دلته نور اپریټر کاروم نور اپریټر څه کارو دسه به ولیکو ورته ما ډالر ای کیو شل یعنی هغه سټوډنټس مونږ ته سلیکټ کا چې عمر یې له شل سره مساوي اوسېږي د شکل کې مونږ اوس دا کنټرول سی کاپی وکم او دلته به پیسټ کوم اوس وایم نه بل اپریټر کاروم ورته هغه بغیر له شلو نه نور ټول سلیکټ کا یعنی شل موږ ته مسلیکټ کا نو د شکل ورته لیکم سی ویلیو ار ناٹ ایکوال ان ای ورته ولیکو را بس دلته ولیکم ان ای یعنی ناٹ ایکوال ټو 20 نو هغه ډاکومنٹ به موږ ته سلیکټ کی چې له شلو سره مساوي نه وي یعنی بغیر له دغه عمره به موږ ته ټول راخلي ګورئ دا 19 د 22 همداسې هغه 22 10 نو بغیر له شلو موږ ته نور ټول چې کړل سلیکټ اوس زه وایم نه هغه موږ ته سلیکټ کا چې له شلو لوی اوسېږي بله خبره دا دلته هم کولی شو موږ زه به دا کنټرول سی دلته حروف تم شرط ورکولی شو ورته وایم ادرس یې مثلا not equal to مثلا لیکم کندهار کنټرول سی او دلته به پیسټ کم نو ګوري موږ ته کندهار نه بغیر ټول سلیکټ کړ یعنی هدف می دا یعنی دلته تنا په دی ان ای او ایکوال کې د سینه ستنه عدد شرط ورکولای شو حروف هم شرط ورکولای شو نو ګوري بغیر له کندهار موږ ته ټول هغه کسان چې دی ادرس دی کندهار دی هغه موږ ته سلیکټ یعنی ناٹ ایکوال ټو کندهار له کندهار سره مساوي نه دی ادرس هغه موږ ته چیک کړ سلیکټ سي لیس وکړو ها اوس زه د مثال ورکوم ورته هغه کسان موږ ته سلیکټ کا چې عمر یې لوی له شلو نه نو داسې شکل کې ورته لیکو نو لیکو به سي db.student.find age لوی نو لوی لپاره به داسې شکل کې ولیکو سي greater than GT به ولیکو نو دا موږ ته هغه ډاکومنټ به سلیکټ کی چې له شلو نه لوی وي نو کدی باندې نه پوسې زه بیا دا تشریح کم نو ګوري دا قوسونه خو موږ مخکې ماچول اوس د شرط ورکوم ورته هم ایج شلو موږ مخکې داسې لیکل خو اوس دلته اپریټر کارو دغه کې ایج دلته ولیکم سي GT یعنی greater than شل داسې کنټرول سی کاپی به کو او دلته به ور پیسټ کو انټر
نو ګورئ هغه کسان چې عمرونه یې له 20 نه ډیر دي لوی دي ګریټر دین 20 نو ټول موږ ته چې کړل سلیکټ کړل په دې باندې به پوه شوي یاست CLS به کوم اوس زه وایم نه داسې کار وکړه چې یا له 20 لوی وي یا له 20 سره مساوي یعنی په دې معنی له 20 لوی هم سلیکټ کا او چې 20 هم وي له 20 سره مساوي هم وي سلیکټ کا نو کنټرول سی کنټرول وی نو دلته بولی که جی ټی ای دا اپریټر به جی ټی ای کارو یعنی ګریټر دین ایکوال کنټرول سی او دلته پیسټ نو ګوري هغه کسان چې عمرونه 20 هم دي سلیکټ کړي ګوري د 20 ده مخکې دا نه سلیکټ کړو ځکه 20 نه سلیکټ کړو لوی له 20 اوس ما ګریټر دین اور ایکوال ورک نو ماته له 20 سره مساوي هم چې کړل سلیکټ CLS اوس بل مثال داسې ورکوم چې له 20 کوچنی وي سلیکټ کا له 20 چې کوچنی نو دلته به ولیکو چې LT یعنی less than کنټرول سی او دلته چې کنټرول وی نو ګورې موږ ته چې کړه هغه چې له 20 نه کوچنی دي سلیکټ کړه بل کنټرول سی کنټرول وی زور ته چې 20 هم شامل کا له 20 کوچنی هم سلیکټ کا له 20 سره مساوي هم سلیکټ کا نو CLS په کوم دا پاک کم ګوري موږ سره له 20 سره مساوي هم سلیکټ کړي او کوچنی هم سلیکټ کړي نو په دې به هم پوسوي یاست بل موږ سره داسې کول شرط ورکوم چې داسې کا چې موږ سره عمرونه 20 19 سلیکټ کړه هغه هم یعنی اره ورته معرفي کوو چې یا 20 یا 19 په دغه کې سلیکټ ک نور موږ ته ما سلیکټ کاوه نو هغه لپاره به موږ چې کارو کنټرول سی دلته به دا کمنټ به زه ورکم دلته به ولیکم equal to دلته به ولیکم not equal او دلته به ولیکم greater or equal او دلته less than or equal اوس داسې مثال ورکوم چې یو وارې ورته معرفي کوم ورته وایم چې عمر یې 19 وي دغه سلیکټ کړه نور موږ ته مه سلیکټ کوه نو کنټرول سی کنټرول وی نو دا اپریټر به موږ داسې ورکو چې ان او دلته اره اوس معرفي کوو ډایرکټ ویلیو نه ورکو اره ورته لیکم ورته وایم 18 او موږ ته 20 نو ګورئ دا به موږ ته هغه کسان سلیکټ کړي چې عمر یې 18 او یا هم 20 وي نو رابسو پیسټ به کوم نو ګورئ 18 او 20 والا دوه نفر او دواړه سلیکټ نو زه ورته وایم چې څه کار وکړه د 18 او 21 سلیکټ کړه ګوره 21 نسته 18 والا سلیکټ کړه ګوره موږ ته داسې شکل سلیکټ وکړه بل دلته حروف هم لیکلی شو زه ورته مثلا داسې مثال ورکوم چې هغه کسان موږ ته سلیکټ کړه چې د کندهار وي او یا د هرات وي نو هغه موږ ته سلیکټ اوس ایج شرط نه ورکو زه ادرس ورکوم شرط فیلډ ودلته اوس لیکم ورته چې کندهار موږ غټ باندې لیکلی او کاما هرات یا کابل لیکم کابل نو هغه کسان موږ ته سلیکټ کوي چې یا د کندهار وي یا د کابل وي د دغه دواړو به سلیکټ کوي نور به موږ ته نه سلیکټ کوي نو کنټرول وی پیسټ نو ګورئ د کندهار موږ سره نسته نو ګورئ موږ ته سلیکټ نه کړ په دې شکل کې کندهار به وړاکای ولیکم بیا هم نسته موږ سره db dot students dot find ټول به سلیکټ کړم ګورئ د کندهار موږ سره نسته نه سلیکټ نه کړه وزه ورکوم د شرط ورکوم چې موږ ته د کندهار د کابل یا د هرات نو د هرات او کابل به سلیکټ کړئ موږ ته به نور نه سلیکټ کړئ ګورئ هرات مهر شو لیکه هرات نو ګورئ
موږ سره یو دوه نفر د هرات یو د کابل هغه چې کړه سلیکټ. نو په دې شکل کې موږ سره دا مثال یعنی حروف تام کار کوي د سنه ستنه عادت. بل موږ سره not in دا NIN وز ځکه مثلا ولیکم ته هرات نو بغیر له هراته هرات معنی هرات کی بغیر له هرات او کابل به ټول سلیکټ کی بغیر له هرات او کابل یعنی not in په دغه شانو کې نه وي یعنی هرات نه او د کابل نه نور به ټول سلیکټ کی. نو کنټرول وی نو ګوره موږ ته د کندوز کابل دا کابل موږ سره په وړکی حروف ده. بامیان نو ګوره دغه سلیکټ کړه د هرات او کابل سلیکټ نه کړل. نو بده باندې هم وصول دا د سنه دا تنه حروف ته کار کوي دا عادت هم کار کوي. زه اوس مثلا د څور کوم چې AJ not in مثلا AJ شل نوي او نونس نوي نور ټول سلیکټ کړه. نو کنټرول CLS دا پاک کم او دلته ور پیست. نو ګورې موږ سره 22 دیر دا ټول سلیکټ خو دې شلو نونس والای سلیکټ نه کړ. نو ښه یو بل مثال هم کار کوو منګه په ډیلیټ کې هم دا تطبیق کولای سو په اپډیټ کې هم تطبیق کولای سو. مثلا زه غواړم چې د کارو کما چې هغه کسان موږ ته ډیلیټ کا چې عمر له شلو نه لوی وي. نو په دې داخل کې هم موږ هم دا اپریټر کارولای سو په اپډیټ کې هم دلته موږ دا کارولای سو او په فایند کې هم کارولای سو. په فایند کې خو ما کار کړل زه به راسمه مثلا اپډیټ کې د مثال کار کول غواړم مثلا هغه د هغه چا عمر مثلا 25 کا چې عمر له شلو نه ډیری یا د مثال د هغه دلته مثلا سالری وي ورته د هغه کسانو معاش 15000 کس عمر له 300 نه ډیری. نو دلته کولای سو دا استفاده کو. زه به راسم په ډیلیټ کې دا کار کم یو مثال به کار کو ورته هغه کسان موږ ته ډیلیټ کس عمر له شلو کوچنی وي. نو وبلی کو db.students.delete mini نو یو نفر خو نه ډیلیټ وسو نفر ډیلیټ مینی به استفاده کو. موږ په دلته د څه کول چې ایج مثلا شلی د سم کول کنه په تیر ویډیو کې کتلی یا ډیلیټ ویډیو نو شل به ډیلیټول خو زه د شلو ته اپریټر کاروم ورته هم چې عمرې شل نه کوچنی وي. نو کوچنی لپاره اپریټر به د قوسونه واچو ورته هم چې LT دلته به ولیکو چې شل یعنی له شلو نه لیس دن یعنی کوچنی وسی. نو انټر به کوم موږ ته ډیلیټډ کاونټ دو نفر اسفل دو نفر له شل نه کوچنی وو. زه اوس مثلا د سی وایم چې د سی کارو کا له شل نه لوی ډیلیټ کا نو GT به ولیکو ګریټر دن نو ګورم موږ ته درې ډیلیټ شو. نو که زه راسم db.students.find نو موږ ته هم له شل نه کوچی او ټول یو نفر شل کلان دغه یو پاتې. زه اوس مثلا د سی ورته وایم چې د کارو کا چې هغه کسان ډیلیټ کړي چې عمر شل او یويسي نو دلته به ان ورکو نو IN او دلته به ری واچو ورته شل او کاما یويس نو یو نفر ډیلیټ ځکه یويس کلان موږ سره څوک نو ټول ډیټا موږ سره د چله ډیلیټ سره. نو په دې ډیلیټ کې هم یعنی دا کار کولای شي هم په اپډیټ کې هم کار کولای شي. په دغه تاسو کوم فیلډ او ویلیو تاسو ورکول دلته کولای شي دا اپریټر دلته فیلډ ولیکو د ویلیو په ځای اپریټر تاسو کار کوي. نو دا یو څه پوښتنه